یو واقع به ته ذکر کوم. یو بدو یو بنډچي په امام پسې شاته مونځ کو. پخوا دا عرب چې کوم خصوصا د کوم چې په دې بنډچیان بدوان دي په دې بانډو کې او په دې شړو کې به اوسېدو. د هغوی د ژبه د عربۍ د ژبه ډېره صفا ژبه وه. خو وروسته چې کله بیا د صحابه کرامو د مسلمانانو د ملکونه فتح کړو او بیا وروسته د جهادونه وشو نو د عجم او عرب ګډوډ شو. عجم او عرب څه شو؟ ګډوډ شو. نو د دوی هغه عربي ژبه هغه هم ګډوډه شوه. یعنې څو پورې چې عرب د عجمو سره نه و ګډوډ شوي نو د دوی ژبه هغه بلکل صفا ستره هغه عربي وه کومه چې فصیح عربي ده. خو چې کله ورسره عجم یو ځای شو بیا د دوی هغه عربي کمزورې شوه. لکه اوس دې ملک کې د سعودي عرب کې زموږ د دې عجمو د لاسه د دې ملک هغه کم خپل خلک چې دي هغه هم زموږ سره ګډه وډه عربي وایي. ماشومانان یې هم هغه ګډه وډه عربي وایي، ښځې یې هم هغه ګډه وډه عربي وایي. اما ته پاته عربي زموږ د دې خلکو هغه چې دا ورسره هم لګي نو د هغوی په ژبه یې اثر وکړو. یا زموږ پښتو والا کله چې پښتو سره اردو ګډه وډه شوه او پښتو کې انګلیش ګډ وډ شو او پښتو کې فارسي ګډه وډه شوه نو هغه سوچه پښتو پاتې نه شوه بلکې د پښتو کې داسې الفاظ راننوتو چې هغه د پښتو نه نه دي. د انګلیش ټکي پکې موږ کله وایو، کله پکې د اردو ټکي وایو، کله پکې د فارسي ټکي وایو. نو هغه ګډه وډه ژبه ترې جوړه شوه، سوچه پښتو پاتې نه شوه. ولې ځکه چې زموږ ګډون د نور قومونو سره راغی. دغه شان د عربي ده. نو پخوا د عرب پر خپله ژبه باندې ډېر ښه پوهېدو. یو امام مونځ کوو په هغه وخت کې شاته پسې یو بانډچي ولاړ. هسې د تاسو ته یم چې الله دې د قرآن څنګه حفاظت کوي، څنګه پرې دا هغه بانډچیان پرې څنګه پوه شوي دي. نو امام تلاوت کو لګیا و په منځه کې نو وایي چې والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. غل سړی او غله ښځه دې دواړو نه به لاسونه پرې کوئ. وجه څه ده؟ الله وایي دا بدله ده، دا بدله ده هغه جرم ده چې کوم دوی کړی. نو بیا هغه امام وایي والله غفور رحیم، او الله بخونکی مهربانه دی. نو هغه بانډچي چې کله مونځ ختم شو ګوره د قرآن یاد هم نه و، دومره د هغوی د ژبه فصیح وه او الله څنګه د قرآن حفاظت کوي. د قرآن یاد نه و خو چې مونځ ختم کوې که رښتیا وي د الله کلام دی ویلی نو داسې به نه وي. امام یې حیران کو، هغه وایي نو ما خو د الله کلام ویلی زه نور څه خو مې نه دي وي. نو بیا داسې نه دی ته د قرآن کولو که داسې به نه وي. هذا القرآن كله قالت هو الله عزيز حكيم، قالت ده هو الله غفور رحيم. خلو دته بیا خلکو ته د قرآن هم نه دی ته څنګه دا غلطي راویسته وي. ګوره وی الله وایي چې لاسونه ترې پرې کوي دا سزا ده د دوی. نو بیا د دې سره دا مناسب نه دي چې الله بخونکی مهربانه دی. د دې سره مناسب دا دي والله عزیز حکیم او الله زورور دی او حکمتونه واله دی. زورور دی نو بس یو حکم یې واوره، حکمتونه واله دی. د الله په هر کار کې حکمت دی. د دل نه چې لاس پرې کوي داسې نه دي کې حکمت دی. نو هلته دی وایي چې الله بخونکی دی. نو الله بخونکی دی سره خو به دا مناسب دی چې د غل ماف کوي، لاس دې مه پرې کوئ. نو هله امام سر ټیټ ونیو وایي دا خبره ستا صحیح ده. زموږ د دې قرآن الله داسې حفاظت کړی چې معمولي څوک خطا شي. موږ کله منځه کې قرآن وایو که نه نو کله به کې خطا شو څوک راله فتح رانه کړي، خصوصا چې شاته له پسې پښتانه ولاړي بیا خو مزي پښتنو ته کو د عربۍ ژبه کې هسې خبرې وکړي په خوږ اواز کې هم څوک یې نه پېژني چې دا قرآن وایي که هسې لګیا دی. خو دومره ده ورب الکعبه د الله په نوم درته قسم خورم ما سره په خپله څو پیرې دي شوي دي چې یو ټکي کې خطا شم خو واوړم ترې څوک راله فتح رانه کړي. نو دننه دا زړه او دا ضمیر او دا هر څه ما داسې ویي او ګزارونه در راکوي ته خطا شوی. د
زړه مې نه مني یاره سیچل خو شوی دی حالانکه خپله غلطي راته هم نه معلومه چې کوم ځای که خپله غلطي راته معلومه شو خو صحیح کوم خو خطا شم پکې او مخکې واوړم تلاوت هم وکړم په هغه اولنی رکعت پورې چې دویم خو طبیعت خراب وي یاره سیچل شوی دی یا چې بیا وروسته قرآن کوله کو چل دا شوی چې ټکي کې خطا شوی ته بل کوم کتاب کې داسې دي بل کوم کتاب الله داسې ساتلی دغه یو کتاب دی بس نور دا کتابونه د انسانانو چې لیکلي روایل زر غلطیانې پکې وکړه نو کوه که نه بیا ګورئ دنیا کې یو کتاب داسې نشتی چې هغه دومره زر یادېږي لکه څنګه چې قرآن یادېږي دا د قرآن معجزه ده ګورئ ها د قرآن 10 سپارې ماشومانان هم یادوي او ما چې کله قرآن یادو نو موږ سره یو ماشوم په مدرسه کې سبق وی پنجابی و او د هغه تقریبا 7 کاله عمر او قرآن یې ختم کو 2.5 کاله کې قرآن یاد کړی و زموږ په مخ کې موږ یو ځای موږ سبق اورو هغه ماشوم ته د قرآن داسې یاد و که نه داسې تپوس یې مه کوه او نور ورته هېڅ نه و یاد بس دغه خپلې لوبې وراني او دا ورته یاد دا قرآن د ماشوم په دې ذهن کې داسې کېناسته د الف نه د یا پورې ټول دا صرف د قرآن معجزه ده او عربي ژبه او ماشوم او عجمې او هغه ته دې یاد شي موږ سره یو انګریز هم سبق وی امریکندی و دا قرآن موږ سره یادو دومره ښایسته قرآن به یې وي او دومره تیز ذهني و الله ورته د قرآن ټول ذهن کې کېنو نو دې قرآن معجزه ده چې دا ټول یادېږي ډېر زر او بیا دا د دې قرآن معجزه ده چې دا یېرېږي ډېر زر لکه دنیوي کتابونه کوم نور چې یا دیني والا د قرآن نه علاوه یادېږي زر نه لکه ما په خپله حدیثونه به موږ یادول بعض دورو کې حدیث یادول به سم ګران و یادېږي زر نه خو چې یاد شي بیا یېرېږي زر نه لکه سړي ته ذهن کې چې یاره داسې یو حدیث و داسې مسله او دا قرآن سم زر یېر شي یو څو ورځې موږ مراجعه ونه کړو بیا رانه یېري نو دا قرآن الله ساتلی دی او شکر دی الحمدلله چې الله موږ له دا آسماني کتاب را کړی دی الله دې موږ ته د دې قرآن هغه ملګرستیا نصیب کړي او الله دې موږ په اهل القرآن کې شمار کړي او الله سبحانه وتعالی د قرآن هغه سفارش د قیامت په ورځ موږ ته نصیب کړي دا